سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. یک بار باز من غزال نظری در جمع شما خوبان و شما را هم خوش آمدید میگم. امروز باز هم یک مهمان دارم و مهمان ما که از مردم پاکستان است و یک آوازخوان است و میخوایم برایشان مصاحبه داشته باشم، گپ بزنم ببینم که در دنیای موسیقی آمدن، گرچه پشتو زبان ها مردم ما می آهنگ و آوازخوانی چیزا بسیار پابند هستن. ای که دختر خانان چه قسم رو آورد به موسیقی ایره زبان خودشان میشنویم. خب در این نمیفهمن، من دیگه امروزشان پشتو صحبت میکنم. تا آخر برنامه با ما باشین، جای نروین. السلام علیکم، جور بخیر سینگه. و علیکم السلام، شکر بخیر دی. تاسو خیر؟ شکر الحمدلله، زه خو خسته یم ماشاءالله. ته څنګه نور طبیعت دې ښه دی؟ الحمدلله. ولې داسې چوپه چوپه یې؟ خفه یې که نه همدغه شان دې ستا موډ داسې دی، ستا طبیعت داسې دی؟ بس زه همداسې یم چې ما نه څوک تپوس وکړي بیا جواب ورکړم چې چا نه کړې ځان نه یم. نوره چوپه چوپه یې. ښه دوستانو، غواړم چې لږ مطلب دې ډېر سې چوپ چوپ د غواړم چې مطلب په خبرو راشي که نه. نو ګورم چې څه کېږي. زه غواړم چې لږ ورسره جګړې وکړم. جنګونه کولی شئ؟ جګړې نه کوو، جګړې ښه شی نه دی. ها جګړې ښه شی نه وي. نو مطلب ستاسو دومره چې تاسو غټه شوې اوسه پورې مو کله جنګونه کړي داسې چا سره؟ ولې نه، کور کې خو ډېر شي. ټول زور کور کې وباسې ټولو نه، او بهر ټولو سره بیا چوپ چوپې همداسې ده؟ همداسې ده. ښه نو تاسو دا راته ووایئ چې مطلب دا ښځینه ته مطلب پښتنو ته یوه جنۍ چې مطلب کور نه لږ بهر لاړ شي که نه، هغې باندې ډېره زیاته پابندي وي چې ته بازار ته مه ځه، دلته مه ځه، ته یوه جنۍ. نو بیا ماشاءالله تاسو دومره ډېر ګانې کړې او مطلب سوشل میډیا ته راغلی، سندرې کوئ. دې په خاطر خو کور کې تاسو ته څه مسلې نه وي چې ته یوه جنۍ نه دا کار به نه کوې؟ نه، ما ته خو الحمدلله تر اوسه پورې داسې څه مسله نه ده راغلې او سندرې خو زه د خپل شوق نه کوم. ها څومره ټایم کېږي چې تاسو مطلب ګانو ته مو شروع کړله؟ یاره یو 5-6 کاله به کېږي. 5-6 کالو کې څومره ګانې مو جوړې کړې؟ شمېر خو یې مونږ نه دی کړی. ها یعنې شمېر نه ډېر دی. ها شمېر خو یې مونږ نه دی کړی. فرسټ ټایم چې تاسو ګانا وکړل هغه کوم ګانا وه؟ ستاسو په یاد دی؟ دومره خو ستاسو په یاد وي، بوډۍ شوې خو نه یې، ماشاءالله ځوان یې. ما هغه یو ګانا کړې وه، لیلا لیلا یمه. بیا ورپسې زما یو بله ګانا وه، یو ځلې چې څوک زړه ته شي دننه نو اوسې د زړه نه هغه نه. دا وه. ها نو سندرې ډېرې سندرې کړې دي. نو یو څه ته چې زما خیال شي دوستانو، د ده څېره مطلب نازي اقبال سره مطلب داسې سیم سیم دی. نازي اقبال سره څه مطلب رشته مشته ده او که نه هسې څېره مو ورته شوې ده؟ نه بس د کلي یو وطن یو که د یو کلي د یو وطن یې. کېدای شي مطلب څه سلام و کلام وي د مشرانو، ولې نه که نه؟ که مطلب نږدې نه چې تاسو دا وګورئ که نه دوستان، داسې ښکاري لکه د نازي اقبال خور چې وي که نه، که څنګه همداسې ده که نه. نو دغه شانتې کیسې دي دوستانو. ښه نو ناز که تاسو یو ښکلي شان خپل ګانو نه کتونکو ته وایي چې مطلب پوه شي که نه چې ستاسو کوم ګانا ستاسو ډېر خوښي، هغه ګانا کتونکو ته زمزمه کوي. اورم مهرباني. او غوږ وږومه چې غلی غلی یار غږېده، غوږ وږومه چې غلی غلی یار غږېده، او په زړه کې مې نرۍ نرۍ ستار غږېده، په زړه کې مې نرۍ نرۍ ستار غږېده، غوږ وږومه چې غلی غلی یار غږېده، غوږ وږومه چې غلی غلی یار غږېده، او پرون مې په خلوت کې ترې اغستې وه خولګې، او اغستې وه خولګې، او پرون مې په خلوت کې ترې اغستې وه خولګې، اغستې وه خولګې، او خبر چا که چې نن راپسې ښار غږېده، خبر چا که چې نن راپسې ښار غږېده، په زړه کې مې نرۍ نرۍ ستار غږېده، په زړه کې مې نرۍ نرۍ ستار غږېده،
وقو ما چې غلې غلې یار غږېده. واه واه ډېر ښایسته زبردست. غوږو ما چې غلی غلی یار غږېدو. دا یار سره چې کله جنګ کې ورته وایي چې کښېنه بس دی نور خبرې مه کوه دماغ دې راته خراب کړو داسې کله شوی شوی داسې کله که نه کله نه کله او بیا چې کله موډ صحیح بیا داسې کانې موډ ته کې چې غلی غلی یار غږېدو. ښه نو مطلب اوس کومه ګانا ریکارډینګ کوئ تاسو؟ اوس خو مونږ ټپې ریکارډ کوو. ټپې ریکارډینګ کوئ مطلب ډیوټ د که نه ځان ته تاسو کوئ؟ نه جی ډیوټ دی. ښه چا سره؟ صیبانور سره. صیبانور سره. ښه نو که ټیم و انشاءالله صیبانور سره به هم خبرې اترې وکړو. نو دې نه پس به څه کول غواړې مطلب ګانې به وایې که نه دومره بس دی چې ګانې مو کړي؟ نه وایو به ولې به نه وایو. ښه د چا شاعري ډېر زیات خوښوئ تاسو نن سبا؟ مخکې خو به چې ما خوښوله نو د لایک زاده لایک صاحب شاعري به ما خوښوله او بس اوس خو چې ښه شاعري وي ښه ټکي وي هغه مې خوښېږي. ښه مطلب نن سبا شاعري ماشاءالله مخکې انټرویو کې هم تاسو لیدلی و چې زمان زهیر صاحب نه ما تپوس کړی و چې مطلب شاعري داسې شوی دی چې هر څوک نن سبا شاعران دي چې زړه کیسه راځي هغه لیکي. بالکل همداسې ده که نه. او دا ټپې چې مونږ کړی دی دا خو د ثنا عمرزي صاحب. ثنا عمرزي صاحب. ښه نو کمپوز هر یو څیز د هغوی ده. نو مطلب دا ګانې چې تاسو کله ریکارډینګ کوئ که نه نو تاسو ته پکې څه ډېر زیات مشکله وي؟ مونږ ته څه ډېر زیات مشکله وي تاسو ته چې مطلب هغې ته سوچ کوئ چې الله دا به څه کېږي دا به څه کېږي؟ مونږ ته خو مشکلات په ګانو کې څه نشته هېڅ مطلب چې کله تاسو سندرې وایي یا شعر انتخابوئ کله کمپوز انتخابوئ یا میک اپ کوئ هغې ته ډرسونه انتخابوئ؟ دغه خو مونږ ته دغه په هغه ټایم کې وي چې لکه مونږ ته پته نه وي او مونږ راشو ډایرکټ کوم موقع ته ودرې نو هغه ټایم کې بیا مونږ ته لږ وي مشکله وي تاسو ته. ها کله مو په دې فیل کې چا نه وهل خوړلی چې دا دې غلطه ویل شا به دا صحیح کړه مطلب کله چې سکول ته سړی لاړ شي یو سبق یاد نه کړي وهل ورکوي تاسو په دې فیل کې کله وهل خوړلی؟ ولې نه مشران استادان وهل کوي نه وهل نه کوي مطلب غصې مصیبه کوي خامخا چې غلط وایي نو بیا دا دوباره وایي خو وهل مو پکې نه دي خوړلی. ښه نو مطلب څنګه ګانې تاسو خوښوئ؟ غزل ټپیزې ټپې؟ زما خو خپل چې دی غزل خوښېږي نن سبا خو بس ټولې سندرې او ټپې سندرې او ټپې. ښه ډېر ښه. نو یو پوښتنه دوستانو زه به دوی نه وکړم مطلب موسیقي دنیا خبرې مې ترېنه واورېدل تاسو هم اورېدله را به شو د شخصي ژوند ته خوراک کې د څه خوښ دي؟ زما چاول ډېر چاول صرف چاول بس مطلب چاول دې م خوښې دي بیا ما لکه ما په شانتې داسې کمزورې پاتې شوې ولې وجه څه ده زړه خورې نه ځان مې کمزوری کو کمزورې نه بس مخکې ډېره زیاته غټه وم مطلب نن سبا خو داسې غټ غټ خوند کوي او خلک هم خوښوي ته ولې داسې ځان بیا په سکرین ډېر زیات غټ راځي که نه دوستانو زه خو دومره ډېر خوراک کوم که نه ویم چې لږه غټه شمه موټی شمه نن خو مې کپړې هم داسې شنې لاچوله که نه غټه غټه ښکارمه نو دې ځان کمزوری کړی دی خو خیر د هر انسان خپل شوق خوښه نو صرف چاول دی خوښې دي چاول سره غوښه دی خوښه ده که نه صرف چاول صرف چاول یې الوګان به ورسره خورئ که نه ولې نه چې وي پکې که څوک درکړي درله نه زه ځان ته خپله تیار ښه مطلب ښه ناصر بایي وایي که نه چې په فروټو کې د کباب خوږ دي سواد خلکو رښتیا خبره ده زما رور دی ناصر بایي خو ستاسو رور دی نو مطلب وایي چې په فروټو کې ستاسو کباب خوښ دی که نه د سواد د خلکو یقین خبره دوی ته دې وایي چې څه وایي مطلب رښتیا خبره ده نه بس دا خو هسې ګپ دی ګپ دی ښه په فروټو کې د څه خوښ دي راشي دا مطلب تاسو ایپل سیوان ښه شی دی که نه دا مطلب وایي عمر زیات دی که نه په دې وجه تاسو غواړئ چې مطلب ستاسو عمر زیات شي که نه نه بس هسې مې خوښېږي دا ماله پته هم نشته چې دا مې ستا د غوړې نه واورېده چې څوک سیوان ډېر زیات خوري د هغې عمر زیاتېږي وی
او صحت لپاره ښه وي زړه لپاره وي ښه وي که نه ناصر وایي ماشاءالله دومره ښکلې مشورې ورله ورکوي نو اوس مطلب ټپې دي که نه چې تاسو ریکارډینګ کوئ ښه یو څو ټپې همغه ووایئ کوم ټپې دي مطلب هغه اوس ما نه راځي ښځه خیر یو څو ټپې ووایه ښځه خیر یو څو ټپې ووایه ول چې د ټپو مینوال ډېر زیات دي یو څو ټپې ووایه کتونکو ته مهرباني اور بتا ستا در کې چړېږم او سبا مې مات نشي تخپلې خولې لوزونه او سبا مې مات نشي تخپلې خولې لوزونه او مسافر تلې در جګنا شم او ګیله من شي ز سترګو نیولې وما او ګیله من شي ز سترګو نیولې وما او زما جانان پیلتانا او په ما ودان دنیا وران دا میانا او په ما ودان دنیا وران دا میانا ډېر ښایسته د مسافر په غلا ویلې مسافر تش وي خواره زه شوم مسافر تش وي خواره زه شوم خواره د مور شه چې سفر ته دې لیږي نه که نه ښه د مسافر لپاره داسې سندره تا ویلې وه که نه اوسه پورې ویلې مو دي ها نو نن سبا سینګران داسې دي که نه چې مطلب کپړې یعنی کپړې انتخاب یا د میک اپ انتخاب بل څوک ورته کوي که نه سیمونیجر وي یا بل څوک یا بل څوک تاسو د کپړو انتخاب میک اپ انتخاب تاسو په خپله کوئ که نه داسې بل څوک شته نو زه خو چې ویډیو ته ځم نو بس زما انتخاب شوی وي چې زه وایم چې ناصر جان ته ووایم ناصر بھائی جان ښه نن مطلب ستاسو د کپړو د هر څه انتخاب د ناصر بھائی و که نه ستاسو خپلو بس تپوس دې کوو ایډیا تیلو په احترام ورته لرئ لکه هر څه کې پرېږدئ بالکل ناصر بلوچ صاحب خو به تاسو پیژنئ مطلب هر ویډیو هر سینګر سره تاسو به لیدلی وي تاسو به کتلی وي چې ماشاءالله ډېر زیات ښایسته استعداد لري که نه نن چې د ناز میک اپ کړی ناصر صاحب کړی خیر ما خو ځان له په خپله کړي مونږ خو غریب خلک یو تعریف لایق دی مونږ ورته همیشه احترام لرو زحمت وباسي زیار وباسي خوشحاله دی اوسي ښه نو اوس به مطلب ناز ولاړ وشي ګانو ته چې ګانه ریکارډینګ یې ده ډېر وخت یې نه نیسمه نو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه نو مطلب ما ته خبرې ډېرې په زور ویستې که نه لکه مطلب ډېر چاته انټرویو ورکړې نه ده پهله ځل به که نه فسټ ټایم و او فسټ ټایم د ګوره لکه مطلب ښایسته خلکو سره انټرویو ورکوه نو ځان لږ پکې شوخي ګپ ولګوم نو ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ چې مطلب فسټ ټایم و چې ما سره انټرویو وکړله نو شیزات وایي ناز نه تپوس وکړو چې د ایج څومره دی د څو کالو یې نو خو بیا هم لکه مطلب د شلو اتلسو ولسو کال څومره به یې مطلب د څومره به یې ستا سوچ ته به څومره راځي د څو کالو به یې تاسو 30 مطلب 10 کالو ما ته خو 10 کالو نه ښکاري نو ما ته پته نشته که نه نو زه خیر دی چې زیات دې ویلې زیات څه مسلې نشته د خلک تا ویل دي که نه یو انټرویو ما لیدلی و وایي زه د 12 کالو یم نو دومره م نه ښکاري کیدای شي داسې به وي لکه 22 او بس ده خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کامیاب اوسئ تل چې دومره قیمتي وخت مو راکړله نو دوستانو دا و د نن ورځې انټرویو چې مې تاسو ته وړاندې کړله امید ساتم چې دا به م خوښ شوي پښتنو ته څه پیغام لرئ او که نه څه باید وکړي پښتانه بس مننه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ تاسو او پښتانه دې بس د یو بل سره تل مینه لري او جنګ جګړې دې نه کوي جګړې دې نه کوي او د خپل ځان د صحت خیال او صحت خیال ساتئ یخني ډېره زیاته ده غټ غټ کوټیانې واچوئ بهر ډېر مه ځئ او یخ څیزونه مه څکئ که نه چې تر څو بیمار نه شي ډېره مننه خوشحاله اوسئ ګران کتونکو دا و د نن ورځې خپرونه چې ما تاسو ته وړاندې کړله امید ساتم چې دا به مو ډېر خوښ شوي وي چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ او ښه وختونه ښې چارې الله حافظ بای